کله چې په فرانسوي ژبه کې غواړو چې نومونو یعنې د مؤنث نومونو قاعده زده کړو نو هغې ته څه رقم ته فورمولونه یا هم څه رقم ته هغه ورته موجود دي. اوله یې چې دا اوله وایي چې کله د تاسو اسم په تی او ایګو یعنې او تی او اکسانت ایګو مثلا چې دا حالت باندې ختم شوی و څه وایي وایي چې دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې یو مؤنث ده چې زه هم تاسو ته وایم چې نن تنها تاسو ته مؤنث مذکر لیکم مفرد و جمع نه درته لیکم ځکه چې مفرد ته مؤنث مذکر وایم د جمع حالت کې موږ یو ارتیکل لرو چې هم که د مؤنث جمع وي موږ هغه ارتیکل استعمالوو هم که د مذکر جمع وي هم هغه ارتیکل استعمالوو. ښه مثال چې ده مثال موږ ویلي وو چې په تی او ایګو باندې که نه یعنې اکسانت ایګو باندې ختم شي نو چې ده هغه مؤنث ده. د مؤنث ته موږ کوم ارتیکل لرو؟ آفرین لا ارتیکل ورته لرو نو ارتیکل لیکو او د ارتیکل چې مو کله ولیکلو نو نوم چې ده نوم وایي چې سوسیته سوسیته په معنا د چی ده؟ په معنا د ټولنه په معنا د ټولنه. ښه مونږ وینو چې لا چې ښایي لا مونږ ته دا تشریحات راکوي یا دا د لا د مؤنثو نومونو چې ده هویت ده. ښه دغه لا پوه شولو چې مؤنث ده او په چی باندې ختم شوې ده تاسو وینئ چې په تی او ایګو یعنې اکسانت ایګو باندې ختم شوی ده نو موږ پوه یو چې دا شی ده کله چې موږ داسې نومونه وینو چې په تی اکسانت ایګو باندې ختم شوي دي نو موږ پوهیږو چې دغه کوم نومونه دي مؤنث نومونه دي. خو بیا هم وایم چې هغه استثنایي حالتونه یې باید ځان په پوه کوئ. یا هم مثلا که بل مثال تاسو ته ولیکم چې لا درته لیکم دې په خاطر چې دې نه پس موږ یې ارتیکل سره هر شی چې زده کوو هغې ارتیکل سره زده کوو چې په مؤنث مذکر باندې پوه شو وایي چې لا ولانته لا ولانته چې ولانته په معنا د چی ده؟ په معنا د اراده. ښه په چی باندې ختم شوی ده؟ اول تاسو وینئ چې په تی او ایګو باندې اکسانت ایګو باندې ختم شوی ده او نو چې ده نو موږ پوهیږو چې دا یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې یا په دغه قاعده کې چې کوم نومونه راځي دغه مؤنث نومونه دي په فرانسوي ژبه کې. بله قاعده چې ده بله قاعده وایي چې کله د تاسو نومونه په تی ای او ای باندې ختم شوي په تی ای او ان باندې چې کله ختم شي وایي چې دغه چې ده تی ای او ان یا هم اس ای او ان وایي چې دغه چې دي دغه مؤنث نومونه دي. دوستانو زه تاسو ته دا خبره کوم که نه چې په دغه قاعده کې چې په تی ای او ان باندې او په دغه قاعده کې چې په اس ای او ان باندې ختم شوي دي که نه لکه تقریبا 90% نومونه چې ما ټول ولیدل یا ما تر اوسه پورې لیدلي دي ټولې مؤنث راځي یعنې استثنایي حالت بیخي ډېر پکې کم دی. بیا هم که چېرته تاسو ولیدل دا مه هېروئ چې هغه استثنایي یعنې دا خبره ونه کوئ چې مثلا موږ ته اوسه دغسې تشریح کړي وو دا ولې مذکر شولو شاید مثلا ما کوشش وکړو پیدا مې نه کړل شاید تاسې پیدا کړئ کوم وخت کې کوم چېرته ورسره مثلا سر شئ چې دا قاعده چی ته راغلې ده مذکر حالت ته راغلې ده نو پوه شئ چې همیشه هغه چی ده استثنایي حالت ده خو په دغه قاعده کې ډېر نومونه مؤنث دي. مثال چی ده؟ مثال ارتیکل نه شروع کوم. ارتیکل وایي چې لا سیچواسیون سیچواسیون په معنا د چی ده؟ په معنا د حالت. تاسو وینئ چې په شی باندې ختم شوی ده په تی ای او ان باندې ختم شوی ده نو موږ پوهیږو چې دا چی ده دا یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې نو موږ لیکو چې مؤنث. او بل مثال که زه تاسو ته ولیکم بیا هم ارتیکل لیکم چې لا چی ده خو دلته دغه لا دغه ای زه پاکوم چې شي په خاطر دا په اپاستروف بدلوم چې تاسو ته د مخکیني درسونو نه شاید په یاد اوسېږي چې دا حتما د مخکې چې راغلی ده یا واول راغلی ده چې واولې دې چې ده واولې وایي انژکسیون
په چی باندې وولې شروع شوی ده؟ په ای باندې شروع شوی ده. نو د موږ ته ښایي چې دغه یو یعنې دغه ای پاکیږي او دغه په اپوستروف بدلیږي. نو انجکسیون. انجکسیون په معنا د چی ده؟ په معنا د پیچکارۍ. پیچکاري. ګورې دوستانو حتی په فرانسوي ژبه کې که نه خو بیا با وجود دې چې مثلا که دلته او هم وایي که نه، که دلته ا نه وایي که نه، او هم وایي مثلا بیا هم دغه دواړه پاکېدلې په اپوستروف بدلېدلې که نه. مونږ وایو چې په څه هڅم وول د وول کې هڅم پاکېږي. نو ضرور نه ده چې زده یې کړم چې مؤنثه ده که مذکر ده. نو نه، ځینې حالت کې تاسو په کاریږي چې داسې باید ولیکئ این که نه. دې په خاطر دلته حتی با وجود دې چې دا په وول شروع کېږي د دې او دې په مقابل کې نه پاکېږي. دا هم همداسې لیکل کېږي ورسره داسې مثلا یون انجکسیون داسې لیکل کېږي او دلته نه پاکېږي. دا هم که نه استثنایي حالتونه دي. نو دې په خاطر تاسو باید حتی په وول کې باید زده کړئ چې مؤنث ده که مذکر ده، ځکه چې په داسې حالتونو کې بیا تاسو نشئ کولی چې چل ورسره وکړئ چې هسې خو هغه یې پاکېږي. مثلا تاسو به دلته وایئ چې هسې دغه او پاکېږي، نو څه دغه څه دغه فرق نشته پکې. نه، په دغه هغه کې دغه او نه پاکېږي د وول په مقابل کې. ها، انجکسیون په معنا د پیچکاري ده او چې څرنګه تاسو وینئ چې په ت ای او ان باندې ختم شوی ده. نو موږ څه وایو؟ نو موږ وایو چې دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. ها، بله قاعده که تاسو ته زه ولیکم، بله قاعده وایي چې کله د تاسو نوم په ا وایي چې کله چې په فرانسوي ژبه کې نوم په ان سی او یا هم په او ان سی او باندې چې ختم شي، نو دا چې دا وایي چې دا یو مذکر نوم ده په فرانسوي ژبه کې. مؤنث وبښئ، یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. لکه مثال مونږ وایو چې هغه مؤنث نوم، نو مونږ اول اختی لیکو چې لا. اوس دې ته هغه نوم شی ده، نوم ورته دی وایي چې پریزانس. لا پریزانس. وینئ چې په او ان سی او باندې ختم شوی ده. پریزانس په معنا د چی ده؟ په معنا د حضور. پریزانس د حضور معنا ورکوي. او په چی باندې ختم شوی ده؟ په او ان سی او ان سی او باندې ختم شوی ده. نو موږ څه وایو چې دا یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. نو د اختی لاندې لیکو چې مؤنث. او که بل مثال تاسو ته ولیکم، بیا هم لیکم چې ال اپوستروف، یعنې په څه معنا چې دلته یو دانه ای و هغه ای پاکه شوې ده. په چی بدله شوې ده؟ په اپوستروف بدله شوې ده. د چی شي په خاطر؟ حتما دغه نوم په چی باندې شروع شوی ده؟ په هغه باندې څه ورته وایي؟ په وول باندې شروع شوی ده چې وول یې دغه ده لا ابوندانس. لا ابوندانس په معنا د چی ده؟ په معنا د ډیرښت یا هم پریماني ورته وایي ډیرښت. ښه، چې دلته که نه په وول باندې شروع شوی ده، نو دغه آ چې ده پاکه شوې ده او په چی شي بدله شوې ده؟ په هغه په اکسان باندې بدله شوې ده. او دا تاسو وینئ چې په ا ان سی او باندې ختم شي مؤنث ده. نو موږ وینو چې په چی باندې ختم شوې ده؟ په ا ان سی او باندې ختم شوی ده. نو پوهیږو چې دغه یو مؤنث نوم ده. نو اختی سره یې لیکو چې چی شی؟ مؤنث نوم. بله قاعده ده، بله قاعده کې وایي چې که تاسو اسم په وایي چې که چیرته کله د تاسو اسم په او دو تی او په او دو زس ختم شي، نو دغه چی ښایي؟ دغه ښایي چې دغه نوم په فرانسوي ژبه کې یو مؤنث نوم دی. چې زه یې اختی نه شروع کوم، اختی کې لیکم چې لا چی شی ده؟ لا بی
بیسیکلت لا بیسیکلت لا بیسیکلت بیسیکلت په معنا چی ده؟ په معنا د بایسیکل بایسیکل لا بیسیکلت. ها تاسو وینئ چې په او دو تی او ختم شوی ده، نو دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. نو ارتیکل چی ده؟ لا. که بل مثال تاسو ته ولیکم وایي چې لا پولیتس لا پولیتس تاسو وینئ چې په چی باندې ختم شوی ده؟ په او دوزس او باندې ختم شوی ده کنه. پولیتس په معنا د چی ده؟ په معنا د ادب ده. خو چې کله په او دوزس او باندې ختم شوی ده، نو موږ پوهیږو چې دا یو مؤنث نوم ده. نو دې په خاطر موږ د لا ارتیکل ورته کاروو او دلته لیکو چې مؤنث. بله قاعده کې وایي چې کله د تاسو نوم په او باندې چې ختم شي، نو دغه چی ده؟ دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. لکه مثال ځکه چې زه وایم مؤنث نوم، نو ارتیکل چی ده؟ لا لیکم. وایي چې لو کلتور په معنا د چی ده؟ په معنا د کلتور. کلتور په او باندې ختم شوی ده، نو پوهیږو چې دا چی ده؟ دا یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. نو ارتیکل سره یې لیکم چې یو مؤنث نوم په فرانسوي ژبه کې. او که بل مثال تاسو ته ولیکم وایي چې لا ارتیکل ده، وایي چې لا پنچور. لپنچور په معنا د چی ده؟ انځور کړی، یعنی نوم ده. مثلا اسم نه ده چې تاسو ووایئ چې خو هغه ده کنه، مثلا ولې لکه ولې مثلا هغه څه ورته وایي، ولې دغه مهمه ده چې مذکر ده که مؤنث ده کنه. تقریبا دا ډیره مهمه ده چې په نوم کې تاسو باید پوه شئ چې مؤنث ده که مذکر ده. انځور کړی لپنچور. تاسو وینئ چې په او باندې ختم شوی ده، نو چې کله په او باندې ختم شي، نو موږ پوهیږو چې دا چی ده؟ دا یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. خو دلته زه بیا خپل سور مارکر اخلم او دلته یو تاسو ته ستوری باسم. ستوری په دا معنا چې یعنی یو استثنایی حالت ده په دغه قاعده کې چې کله په او باندې ختم شي، چې هغه چی ده؟ لکه مثال استثنایی حالت موږ کوم حالت ته وایو؟ چې قاعده د اصل قاعده نه بدله شي، یعنی مؤنث و دا قاعده د مؤنث نومونو لپاره و. خو استثنایی حالت چی کې د دې ضد حالت مؤنث چی ته بدلیږي؟ مؤنث مذکر ته بدلیږي. او نو موږ څه وایو؟ دا ارتیکل چې د مؤنث ده، دغه باید موږ مذکر ته بدل کړو. وایو چې لو کنه، یعنی د لو د مذکر ارتیکل ده. نو موږ څه وایو؟ موږ وایو چې مغمور په معنا د چی ده؟ په معنا د ورو غږیدل یا هم ورو غږ، یعنی لکه څه ورته وایي؟ پسک کول کنه. وینو چې په چی باندې ختم شوی دی؟ په او باندې ختم شوی ده. خو استثنایی حالت ده، نو موږ لا لو ته بدلوو. لو چی شی ښیي؟ لو ښیي چې دغه چی ده؟ یو مذکر نوم ده، با وجود د دې چې په او باندې ختم شوی ده. خو چی ده؟ خو استثنایی حالت ده. بله قاعده چې په فرانسوي ژبه کې د دې مثلا چې تاسو پوه شئ چې دغه اسم مذکر ده که مؤنث، هغه چی ده؟ بله قاعده هغه وایي چې کله د تاسو نوم په او د او یا هم په د او یا هم په د او باندې ختم شي، نو دا چی ده؟ نو دا ښیي چې دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې. لکه مثال
ها مثال په خاطر مونږ کوم هغه لیکو اول ارتیکل لیکو چې ارتیکل چې دا ارتیکل وایي چې لا نو مونږ وایو چې په او د او یا په ا د او یا په ا د او باندې چې ختم شي نو ارتیکل چې زه ولیکم وایم چې لا غواړم چې تاسو ته مثلا یو هغه څه ورته وایي یو مؤنث نوم ولیکم نو وایم چې لا میتود لا میتود لا میتود په معنا د چی شي ده په معنا د طریقه ها تاسو وینئ چې په او د او باندې ختم شي چې ده مؤنث ده نو ګورو چې په چی باندې ختم شوی ده په او د او باندې پس نو ارتیکل لا ورته کاروو چې ښایي لا ښایي چې اسم مؤنث ده یا که بل مثال تاسو ته ولیکم وایي چې لا سالاد په ا د او باندې چې ختم شي سالاد ده نو کنه ها مونږ وینو چې په چی باندې ختم شوی ده په ا د او باندې مونږ پوهیږو چې دا چې ده نو دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې نو دې په خاطر د چی ارتیکل ورته کاروو د لا ارتیکل ورته کاروو چې د لا ارتیکل ښایي چې دغه اسم مؤنث ده او بله قاعده چې هغه آخري قاعده ده چې تاسو پوه شئ چې اسم مؤنث ده هغه چې ده وایي چې کله د تاسو نوم په چی باندې ختم شوی وي په ا ای دوزل دوزل لکه مثال مونږ لیکو چې لا ارتیکل لیکو لا باتای باتای په معنا د چی ده باتای یعنی چې جګړه باتای جګړې ته وایي او تاسو وینئ چې په چی باندې ختم شوی ده په ا ای دوزل او باندې نو مونږ وایو چې دغه یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې نو دې په خاطر مونږ کوم ارتیکل ورته کاروو لا ارتیکل ورته کاروو چې وایي مونږ ته چې دغه اسم مؤنث ده په فرانسوي ژبه کې یا هم لکه که بل مثال تاسو ته ولیکم وایي چې لا بیا یم ارتیکل ده وایي چې لا میدای لا میدای څه معنا ورکوي میدای مډال په معنا د مډال معنا ورکوي او په چی باندې ختم شوی دی تاسو وینئ چې په ا ای دوزل او باندې ختم شي نو مؤنث ده نو ګورو چې په ا ای دوزل باندې ختم شوی ده نو مونږ ارتیکل لا ورته کاروو چې لا څه معنا ورکوي لا وایي چې دغه اسم مؤنث ده په فرانسوي ژبه کې ها دوستانو دغه و د مونږ تاسو د نن شپې درس